نن یو بل خو بارکه به دا خبره کیږي چې کله دا خو په انسان کې موجود دی دا به جنت لږه او که موجود نه نو به مسله ورته ګرانېږي. د دې په دا مقصد نه چې کله انسان غوسه نشي زغملای ته ورته وي چې لکه ته خو کافر یې ته جنت نه نشې تللی. مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی خو باید مؤمن انسان جنتی انسان هغه دې ته ویل شي چې دا غوسه کنټرول کړي او زغمي کړي. به زه غوسه او زغمونه دغه برداشت او زورونه دا په یو بل انسان باندې نه کوي. قرآن او سنت به دې موضوع ډېر اهمیت بیان کړی دی. انسان شکل پای کې سوچو کې به در معلومات کی تقریبا 15 آیتونه څنګه الله د غصې د زغملو باره کې ذکر کړی دی او د محمد رسول الله په کې او شپارس احادیث دي ولس اثار چډيري فیدیم لري. کظم الغیظ د غصې زغملو ویلې سره یو غصه د الله لپاره کول د مستقل عبادت دی. رسول الله فرمایي د الله لپاره غصه کېدل او خلکو سره ورانه کول وې دا بهترین عبادت دی او د انسان بل په ورځ قیامت د خپل سوري لانه کېنی. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله په انسان کې غصه نه وي دا انسان د مرتبه نه وته د حمارت په مرتبه کې ور داخله کتاب علوم کې وایي. یو عالم برکه دا راځي هغه درس کولو دی خو نارینه ملګری نه شو اخو زنانه منځ کې پردا وا ذکر پر دې زنانه سره مخه د انسان او درېدل او درس ویل ک قرآن ولې نه اسمنګ الله رسول منه کړی دی. خو ډیر انسانانو کې دا مرزونه واقع دي د یوسف پیسو د اصول د پاره پر دې زنانه د ودا ولاړ او تقریر به شروع کړي درس ورته کوي دا ورته جرم نه ښکاری او کله محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې شرط عمل کوي نو هغه ټول دنیا نه ښکار کوي چې لکه دغه دا جرم دی او دغه دا جرم دی او دغه دا تاسو تحقیق وګورئ ګورئ. د دې عالم یو بشه هغه د پردې نه اخو د خپل لاس وړاندې کوي یو پردې زنانه سره لاس ولګو د عالم په نظر راغی بل هیڅ غوسه و نه کړ خو دومره ورته ویلې او نه یوالو چې بچیا ګوره به د کار مکوا مناسب خدا و جوړه سخت سزا ورکړي وي چې نور خلکو ته عبرت اخیسته خو د صرف بغیرتی وکړه وې دغه عالم به کټ کې نه شوز منګ الله د کټ نه روغ ورزو د امغه غورځدل نه الله مړ کی د الله به د شي کارونه هم دي. او اولیاء الله ورکه د اثر دی رسول الله فرمایي چې کله د الله د دین بے عزتی کیږي د شي غوسه کیږي لکه پړانګان زمرینه. د عمر رضی الله بارکه دا خبره ذکر شوې ده چې هغه ډیر غوسه کېدو. صبر سیرت درس کې راځي د حاتب ابن ابي بلتعه بارکه فرمایي دعني پرید مجد څټي ورته ما رسول الله ورته ویل چې دا خو بدري ملګری د اسمنګ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دي. دلیل له بده چې د الله لپاره غوسه کوله د مستقل عبادت دی. دلته کظم الغیظ مراد اق انسانان دي چې هغه غوسه شوی د خپل زنانه له بچوله ما تحت ملګرو له دا په دې وخت کې قادر دي چې نافذ کی لیکن کنټرول کړه دا خو چې بچا کې راغی دا به جنت ته ځو کدا بچا کې نه غوړه مسله ګرانه ده. کظم الغیظ ویل چې سلا امام ابن ایوب فنو باندې عالم دی غوي چې الامساک علی ما فی النفس ستا په دې نفس کې چې کوم قهر او غصه ده هغه کنټرول کړه او بند دې کړه او هغه ځان سره وزغمله دې ته ویل شي د غصې زغملو په دې باندې د جنت مسله سړي له برابرۍ کی. امام قرطبی رحمه الله فرمای ويرده فی الجوف د دې غصې زغمل د خپل سینې له واپس کول او پاغه باندې چپ کېدل او چاله نه ښکار کول سره دې نه چې دا سړی په دې قادر شي ښکاری غل شو بده باندې. عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وی بل د شي چې غړپ نشته او غصه یو اجر یده شي غړپ نشته چې دغه اجر د الله په نسبت ډیر اوچته په نسبت سره اق غړپ لا چې هغه انسان د خپل غصه کنټرول کی ځان سره والی او مقصد هم دې شړي په دې خبره کې صرف د الله رضا ده. الله سبحانه باندې قادر چې شړي باندې ورمېګ مات کما وای وشم او قتل کوم ای هو ما چې سخت لیکن صدر رضا لپاره ما د خپل غصه وزغمل او دا مې کنټرول کړل نو د انسان رسول الله فرمایي ډیر اوچت اجر دې شړي ځان له وګړو الله په دې راځي کېږي. معاذ بن انس فرمایي هغه خپل پلان نقل کوي
رسول الله فرمایي چې کله یو سړی غصه شو د خپل بچو وغیرہ دوله او دا طاقت هم لري چې دا غصه راولي او بده باندې ور نافذ کی لیکن در رب العالمین در رضا لپاره دا خپل غصه کنټرول کړه او وی ویل چې بس دا بس وسغه مو حرکت نه کوم وی دا سړی رب العالمین په ورځ قیامت د ټول مخلوق وړاندې راولي او د حور منځ کې به ودري ورته بو چې بده کې کمی وحور ځان سره اخلي غوالو جنت ته داخل شي دی غصه کنټرول دو باندې به دا سړی جنت ته داخل شي او موږ الله ورته کیسه هورم ورکی ابو ذر رضی الله عنه فرمای وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ ویلي چې کله پتا شو کې وسړی غصه شو او دا په ولاړه باندې ونو کیدنی چې کله دغه غسل اړه په به ها و الا کني به دي سملي په دې ځمکه باندې ډډه ولګي دسمن الله به دې انسان دا غصه ختمي ولاړی په دې مقام کې تعالی غسل نو کینو که په دې باندې کنټرول نشو نه ایسه به د ځمکه باندې سمله د انسان د بدن چې په ځمکه باندې کله کې خودلې شي کم ګرمایشي هغه د ځمکه ایسه ورنه اخلي چې وای خو سونه به خپل غسل سړي نه نافذي او هغه ځان سره ساتي ابو هريره سے فرمایي چې ورځ وسلی رسول الله علیه و الله رسوله ماته وصیت وکا نبی کریم علیه السلام ورته الله تغضب وسکیګه ما به ورته چې مال وصیت وکا بده شو عمل باندې جنت له داخل شمه غوسکیګه ما دریم کړه دی ورته به ویل بده شو عمل مال وکي جنت اور باندې داخل شمه غوسکیګه ما عباس سے فرمایي امام محمد رسول الله په خبره کې سوچ وکي چې انسان کله غوسه شو داغه به ډېر خطرناک کارونه کوي کنزلم تی کیږي او ظلم هم تی کیږي او د شاله حزم ته نه ساتل کیږي د دې وجه رسول الله فرمایي چې کوم انسان غصه کنټرولي او زغمي دا انسان په دقه عمل باندې څنګه الله جنت لموشي د څنګه رب العالمین څومره مهربان دی څنګه اسباب موږ له برابر کړی دي چې دا اوس په کومه طریقه باندې جنت لور داخل کم او روانه کبا سليمان نه نقل لې وې دوه کسانو چې هغه رسول الله په وړاندې یو بل سره برک شو غوسه شروع کړه وې د یو انسان داسترګې بالکل چې تک سره شوي او دا رګونه سم او پړشېدل نږدې و چې بل سړي باندې ورودانګي جناب نبی کریم علیه السلام ویلې ما ته د شو کلمه معلومه را کچیر ته هغه ویلې الله به دا غوسه ختمه کی هغه دا کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلیل له بده باندې شکل انسان غوسه شي او دغه غوسه د کنټرول لپاره اساسي سبب شری د رسول الله په حدیث کې اعوذ بالله ویل شیطان دې څه وتښتي چې وته د سړی به قلار شي ابو هريره سے فرمایي و جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې ليس شدید بالسرعه دا بشر د پهلوان نه چې سړی بل سړی لاندې شي چې تګي رزمه کې لري ورځي بلکې پهلوان انسان رسول الله فرمایي عقده چې دا کله غصه شو دا غصه باندې قادر جو زینا پس کوم واقع کنټرول کړ د ځان سره وزغم رسول الله دله پهلوان ویل دي دا اوچت انسان دی او زمونږ نبی چې چاله تقدیر ورکړي دا به تقدیر دی د دنیا په څه تقدیر نه یو سړی به تعالی غړ القاب درکې چې ته پلانې او ته پلانې او ته پلانې اصلي مسله دا ده چې محمد رسول الله تعالی تقدیر درکې ته پهلوان د رسول الله باندې ځمانه یو بل روایت کې راځي ابي برزه فرمایي ویل ابو بکر رضی الله عنه خو ورالم ویسه په شری باندې غوسش وې ما ورته ویل چې یا ابا بکر ته مال اجازه وکړه چې دا تور راواله مو د سره تی و ما عقل ته غرزوم وې چې دا خبره مې کله وکړه نو ایسه غلې ودرېدو وې مال ویلې چې د محمد رسول الله موږ دا خبره اورېدلې دا غنه ورسره موږ حق نه لرو چې بل سړی اوجنو تر دې پورې چې هغه سړی کافر شي معنی مرتد شي او هغه سړی زنا کړي او هغه شادي شودي او دې سړي قتل کړي من قصاصا به دور باندې اوجنو دلیل له بده باندې چې ګور ابو بکر فرمایي کله کله انسان چې غصه شي دې اندازې له ور داخليږي ورزي او نتیجه جوړيږي چې ایسه جانب مقابل ته اوجل شي قتل دی وکي دا حق بالکل لري نه چې قتلېږي قتل بده وخت کېږي چې سړی مرتد شو ته به وجني اسلامي خلافت یو سړی شادي شودره او هغه زنا کړي دا هغه بوجل کېږي یو سړی راوچت شو بل سړی اوجل نو اسلامي خلافت به دا سړی راولي دا انتقام به عالی ګور ابو بکر شه ویل چې ګور ډېر احتیاط کوي بری غوسو کې اسنه چې تاسو د شو کیفیت نه صادر شي چې به قتل نه وکړي ناروا عمل ابو ایل فرمای ویمو عمر ابن محمد باندې ورځ ور داخل شو وې څه په دې وخت کې وسړیو د غوسه کې چې کله غوسه کې نو فقام فتوزا
دینه لاړو او داسې وکی بیرته راغی او به او داسو کې به ویل دی چې مال خپل نیکه دا خبره کړې ده چې رسول الله فرمایلی دی وی چې کله انسان غصه شي د غصه د شیطان نه ده او شیطان د اور نه جوړ شوی دی او د قشن دغه خط بدل چې دغه په دې اوبو باندې کېږي نو تاسو بار بار غصه او د سونه کوي د قشن غصونه کوي رب العالمین په دې باندې تاسو غصه کنټرول یو طریقه رسول الله دا ذکر کړ چې کینا یا بس مکه باندې سملا بل طریقه دا ذکر کړ چې اعوذ بالله بوي او درې منشه طریقه دا ذکر کړ چې او د استعمالول او کته طریقه علماء دام ذکر کړی چې د زیاده غصه نه بیسته وځه ځکه ته چې کله جانب مقابل ګوري نو ثابت درګونه کې قسم پړسوب راځي په وردانګي واشتر الله چې کله ایمان راوړو ورس ان شاء الله فتح مکه کې راځي رسول الله ورته ویل چې تاسو ماتره وجلې وای او بیا ټول کې شور نو اوریدله و ایمان او اسلام مقبول دی خو لیکن زما مخه لازم شي اسنه شي غصه میرا شي وغتر میرا شي انتقام روان لم اما خو شو شر سلام بلاړو شام لا انس بن مالک فرمای وېزه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره په لار باندې روانو یو باندې چې راغی د رسول الله په غاړه کې څادر وو وی چې هم د سیدا څادر د رسول الله نو ولم چې کښه کې چونګې د اطراف خلکو هغه په ادب او تهذیب باندې پوهیدل نه دومره ابتدایي حالاتو وی حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله په دې غاړه کې او د سټ کې د صادر هغه داغونه جوړ شو دومره کله کې راخ کلو وی دا نبی چې کله مخ ورواړو ولکه سوې وی سمان مال کړه سره صدقې مدخې لګي هم لرا کډیر محتاج یم زه وی فضحك النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ورته یې خندا وکړه او به ملګرو لور چې دې شي لګور سمال ورکه ګور امیر المؤمنین امیر الانبیاء په ټول انسانانو کې بهترین انسان او اغله سړی د څه بيدبي کوي چې د صدر ورته راکاږي او به دومره خپکیږي دغه زخمی کیږي چې ایسه د مری په دغمنه جوړیږي واسه قوي مجاهدینو سره خوا کې و په کار دا چې امر دې ملګرو لکړو چې اوچته کې د اسمه کې نه اخلاص کوي لیکن رسول الله په دې باندې چې خپګان کار کې فتوا کوي ایسه تبسم خندا وکړه او به دې ملګرو له امر کو چې تاسو سره کوم مال هغه دې شل تاسو ور کوي یو غلام د ابو ذر رضی الله عنه خاله راغی چې دا ګړي یو خپه ماته کړي و ته پوښتنه وکړه چې دا چا ماته کړي دا ما ویولي وې دی وجنه ماته کړي دا چې ایسه تماله غوسه شي او مال گزار او زدن راکې نو ته قرباني ګننګار شي ها وې چې کم سړی ته دل تیار کړي نو زوس هغه غوسه کوم وته د الله د رضا لپاره ایسه ما آزاد کړي ځکه دا خبر اغلب دماغ کې ابلیس راچولې و چې دا ګړي بجې د ابو ذر شیب دی ته په دې مقام کې دی وی ګړي بجې د افخام ماته کا هغه بدن ته پوښتنه چې لکه دا چا ما تکړه ته ورته وای ما هغه به ایسه به تا باندې راودانګي شو ولې ما ته ولا نو تاب او یو چې کله ته واله وې په دې وخت کې هغه ګننګار شي اگر که دا ادب والدل په کار و وې خاطه ابلیس دل تیار کړي چې اوس ما په ګناه کې واقع کی وې ایسه ما د الله رضا لپاره ته آزاد کړي تر څو پورې ابلیس په دې باندې خفش وې عادی ابن حاتم په مجلس کې ناس وشاور د کنزل وکړه هغه دومره بهترین انسانو ویلکه څومره کنځلې چې مال وکړي نور دې زړه کې شته نه وې ک نور دې په زړه کې هغه مرته زړه وکوي چې دار چې ما ځوانان را روان دي بچي مې ورېرونه مې تر ځامن وي کې دې چې دغه پوړنه ته مال کنځلو کې هغه به ایسه برداشت ونی کې اوسانه انتقام والی هر چیز هم سره الله درزه لپاره معاف کوم که زور در کې وې ک نور موقع دومره بهترین انسان زین العابدین شه بدلار باندې روانو وې سړي ویل چې لکه بده کې دا نقصان دی او دا نقصان دی دا څلور نقصان نه ذکر کړل وې دی وخت کې داغه غار چې هغه راکته شو دي شلین اگر چا پرتا شو وې نه وې چې ته څنګه امیر لکن زری کوي وې زین العابدین شه ورته ویل خوشی کې او تر کو هو چې خوشی کې ویل که اسما څو نقصان نه دی بیان کړل خلکو له سلورا وې په ما کې شپږ نقصان نه نورم دي کې دغه ضرورت یې به خپل تعالی بیان کوم وې ایسه سره باندې خجل او په دې وخت ګډیرو قیمتي چپن سره وار ویغه په بازار کې خرڅ کړو ملګرو لوي چې بده کې څومره پیسې وشولې هغه اول ټولې دې شړل ورکې دا کې څه اخلاق او ایسه غسر نور په اسلام کې را داخل شو دا سلف صالحین او امت مسلمه قران او سنت زموږ سو ذهن سازي کړی دا چې ګوره تاسو سره کله د شي کارونه خلک اکثر عمل منخ کار کوي سخته نرمینه به کار اخلي هغه کار واخلي چې کوم رسول الله خسرې هغه تربيت بخپلوي چې کوم رسول الله تاسو را کړی محمد بن کعب فرمایي وې د درې خوونه شکل په انسان کې موجود شو وې د دې انسان د اسلام کامل شو اوچت شو یو پاګه کې دا شکل سړی غوسه شو د غوسه بالکل د حق نه ونه باسي په باطل کې ور داخل نکي دلیل به دې باندې شکل سړی غوسه شو دغه د نشه کارونه کیږي چې به ناروا کارونه تی وشي د خور کنزل ورته وشي وکي د مور کنزل ورته وکي یو چې گزار ورکړي دوه درې تی وکي
دغه بیزتی وکي چې پیژنې نه پیژنې څه گزاره غل ورکی یو سړی وهب بن منبه له ویلې چې د پلاني سړي خو تعالی کنسل کړی دي تاسو دې خبر لږ توجه کوئ وهب شه په یو ځای کې ناسو یو سړی ورته راغی دروازه ټک ټک لوي څوک یې پلان راځه چې کینې شو امر ومړ پلانې سړی چې ویغه تر پر د سخت کنسل پلاني مجلس کې وکړي وهب شپ د څه ونه کړی چې دا خو بد کار وکاو زموږ درته ما هغه ورته ویل ویشنه لکه شیطان بل داګیو قاصد نو هم داتې پیدا کړی چې دا شیطانی دی مال راو رسوله ودا خبره شکل هغه وکړه هغه په شرمو باندې وشرمې دوی ستي ووت دلیل په دې چې کله به یو سړی استغفار راځي او تعالی به دا خبره کوي چې ګوره دې پلاني خو صاحب بارکه د شي ویلې ته په زیاده دی باندې چې دوه درې شټونه دغه به شو ول سخت کنسل وکي ورته وایا زما خیر دلته چې په دغه علاقه کې چې دا ته ولاړ او نور خلک هم شیطان به یو قاصد پیدا نه کوم داتې پیدا کړي چې زما خو راولې غلي او دا شیطانی دی مال وکړه او دا تجربه مې یاد ساته داغه خبره شکل تعالی وکړم دغه شانسه خبره مې ورغله کوي جواب دار چې کېدې شي ما کې دا خبره موجوده او مونږه عاجز یو عمر بن عبد العزيز وی شړي له امر وکړه پلانې سړي هوا ویغه دا ویل ول کاظمین الغیظ مؤمنان اقل سنن چې هغه غوسه زغمي وی غلام له دا خبره وکړه چې لکه دا سړي آزاد کړه الله رضا لپاره لارو ته خوشی کا قرطبی رحم الله د ميمون بارک دا خبره ذکر کړي دا غيو مل مرغه او وینځلو چې ترکاری را تیار کوي چې کله ترکاری را تیار کړو د بادشاہ خپل راتلا وی خپې په یوشي کې ون خطلا وی ایسره ټول ترکاری بری بادشاہ را واړوله غوسه شو مؤمنان اق انسان دي چې هغه غوسه زغمي یو مې زغمله دا زنانه دومره وکړه او په قران باندې پوي او اسنه شي د ملموج به من انتقام نه ولا عفين عن الناس مؤمنان اق انسان دي چې خلق له بخنه کوي وې د الله درسره لپاره مې معاف کړي به ورته ویل چې الله د نیکانو سره مینه کوي اسنه چې کړه دې په دماغو دا نقشه راشي او زمانه انتقام ولې الله د نیکانو سره مینه کوي وې ته رب العالمین درسره لپاره وینځه ما آزاد کړی زب بالکل تزمره دې مخ نزه د څنګه شکر لاړ شو باغی مال د ترکاری کې مال کم اوجه ته یو بچی د کار مشه تعالی غلی بل مسله راغلی او په دې وخت کې کو تکراواله او چپړ راواله او څو گزارونه زنانه ولودي بچو لورګي تاسو ترکاری ولې جوړه کړین دا څنګه عائشہ رضی الله عنها فرمای رسول الله بچ کله کول راغی څه ترکاری شته و چې نه به هیڅ بیا بروجش او چې وبو سرکبونه به چې نعمل ادم په دې ټول ترکارونه کې بهترین ترکاری امدقره چا بچ ورته کوم شي مخله پیش کې کتابت به منل نه غو خړلو کتابت به نه منل به دغه بدینه بیان ولا دلیل به دې چې رسول الله په دې ټول کې څنګه تربيت کړي لري ابلیس علیه اللعنه چې کړه په موږ تاسو باندې حمله کوي د غیر پر اوسو طریقې لري یو امر بالسوء په بد کارونه باندې سیل امر کې دې پردیس نه له وګوره او دا کارو کدا دویم دا منه د الله ذکر نه غافل کول دریم وسوسه سره ور واچوي چې لکه ته خلکو لپاره خیر خوې کې دوه تعالی کنزل کې او سره بارے کې څه خبرې کې زپری د خپل کار پرې ده نه څلورم د فقر نه دی ری چې لکه ته ډېر مالدار یو کته په مسکینانو باندې خرچي وکړي نو سبب غریبي بچي بل چې الله نشي وری ورکړي ځان سره ذخیره وساته او پنځم د کافرانو د اصله عظمت صبر لري کې راشي چې ګوره د څه خطرناک فوج دی او د څه زندانونه دی او د څه سزاګانې دی او دا کار دی او دا شپږم الامانی الکاذبه ودا مومنان اصله ګری چې جنت ته جهنم دی عذاب قبر دی څوک ته راغلي دي دا دروغ دی او هم دمن الاستهواء طالب دا خبره کې چې دنیوي کاروبارونه شروع کړي د قران او سنت کله به یو منصب راوړاندې کې چې لکه دې شل ځان کاندید کو دا شي ځان سره والا پریده دا مسله الاحاب المجادله تم طریقه دا چې سب مقابل کې نور مليان ودري د مناظرو شلنجونه بدر کې حل من مبارز یبارزنا اي څوک به دې شي چې موږ مقابله وکړو موږ ورته اسلام مقابله کافر شګنه وسره وېکا د خلکو د مناظرونه دله بزن نه تیارې چې بس عقل ته مناظره ده او دلته مناظره ده او دلته دا او دلته دا وجدا چې تاسو کار شروع کړی دی او خلک دا نه برداشت کینو تام ځان سره به ټوکو مو کې باندې دا پر خپل بکار دی نهم تحریم بما احل الله چې کوم شي الله حلال کړی غدر باندې حرام کی لسم نو مېدی شړې پیدا کی ایو لسم ټنګ ټکور دا په دماغ کې دروازه ده دی وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله دې دوه امامانو مسلک داري چې کله وسره ټنګ ټکور نه خوند وړي ګوره دا سړی دې ایمان نم خلاصي غانه بجانه په وجه کې لګېدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې د لاسونه وسره پړ خول یو سره د اثر د شو خوځول روح خوځول ابن قیم په اغاثه الاحفان کې لګي یو سره د اوګه کته پورته کړي دې دوه امامانو مسلک دا چې سړی د اسلام او د ایمان د دایره نه ګوره په بل طرف باندې روان شي هیڅ هم دا خبره ونه کړي چې لکه په دې باندې د مذهب نه وځي
کدا عمل چرته وي ګور د مسلک نور باندې وځي د اسلام نور باندې وځي بلکې خبره پدې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کما هغه موږ له پکار نه دی او هغه کارونه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکه په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې ګب شپ کې وردن نه کېدل او غصه انسان چې کله غصه شي وی ابلیس دا سړی په دې لاس کې واړی واخلي اړې راړې لکه دا بالا کله په یو جانب او کله په بل جانب بدګمانه نه پر رب العالمین باندې پیدا کې سپینګیره بشي سبا حرام الله سره وړاندې کی کله سبا مرسل مارا بچي به څوک ساتي لکه تر دې وخت پورې بیا ته کارو پورې څنګه الله سره حفاظت کړي لري اندیم کوي غیبت کې بری اخته کې پردي عیوبو کې وخته کې خپل عمل وتعالى خکی وسوسه بدلواچ اې دې غصې غمل یوسف دې ځن سره یاد ساتي یو دا چې کم سره غصې غمي دا دلیل دی خبره ده چې د خپل نفس باندې طاقت او قوت ده دیم دا دلیل دی خبره ده چې د انسان سره بس منګ الله د جنت وعده وکي دریم نو ناشنا پیدا پکې دا چې نور خلک به دنه د شر په امن کې او د خیر تمه به لري او د جنتی علامه ده څلورم ناشنا پیدا پکې علماء دا ذکر کړی چې خلک به سره ورورولي کوي چې کله سړی غوسانه کې مړ وي دا سره بچي وخت نه تیرې نو موږ بچو دوستانه کوو او پنځم ناشنا چې دا دلیل د صبر دی شپږم دا معنی چې بده کې ډیر لوی ثواب دی چې کله انسان د الله مخله ودرېږي وم جزاء من جنس العمل دا په دې دنیا کې خو په ځان باندې تکلیف راوځي په دې دنیا کې بس موږ الله پتا پر اخیره ولي ځان له کنټرول کوم شي اتم دا معنی رب العالمین مې دې انسان د ورځې قیامت د خیرون نړک د امیدونو نه نشه پیدا کې علماء دا ذکر کړی دا وی دلیل به دې خبره باندې شي دې انسان په ځړ کې د ایمان کور جوړ شوی دی او لسم دا چې دا د متقینو علامه ده یو روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې کوم سړی غوسه وزغمه او دا قادر په دې خبره باندې چې انتقام والی وې دې چې انسان بل د ټول مخلوق وړاندې راولي د هورو منځ کې به ودرې چې کومي وسغړې غزن سره والا بل روایت کې دا راغلی عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې چې کله انسان غوسه وزغمي د الله د رضا لپاره وې دې چې انسان له بس مونږ الله ډیر اوچت او ډیر لوی اجر ورکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قوم باندې تیرېدو پهلوانی به یو بل لاغي کوله میدان کې بودره ولکه زمو مقابله به څوک وږي رسول الله داخله څه کې دا پهلوانی لړاوي تیری وي اوچت پهلوان تاسو راوخم وي او وی عقل سره چې باغ څوک ظلم وکي او دا د خپل غوسه کنټرول کی باغی غلبه وکي په خپل شیطان غلبه وکي او داغه په شیطان باندې غلبه وکي ځکه هغه ته جنگ له تیارولې یورت کې راځي رسول الله ورځ مرګلو ویلې شرکه بتاوس کې یو سړی عاجز دی خبر نشدار ابي زمزم غو نشي زمزم دا یو سړیو دوی ویلې ابو زمزم لا څوک دی وېدا د شو سړیو شکل بصار شدا به ویلې اللهم یا الله اني یقینا ما د خپل نفس د خپل عزت هبه کړې دی کنزل بینه کول هغه چا بچور د کنزل وکړو ظلم بینه کو هغه چا به ظلم وکړو او نبی ولو هغه انسان چې د بچو دا بچاواله حتی رسول الله فرمایي چې په دې دنیا کې څوک بچا باندې ظلم وکړي په ورځ قیامت الله ته بدلا لي وکله چې مرز وفات کو پر منبر باندې کینې شو چې بچا مې تیرې کړې ځمانه انتقام والي او سید رسول الله تعالی یا رسول الله زره والي چې نږدې ورته راغی وېزما کمیس نو نبی کریم علیه السلام د خپل کمیس نو اوچت و ایسا په دې تشګي او سید رسول الله د خپل کې مقصد دا و چې د رسول الله اخري ملاقاتونه دی او بیا سره موږ ملاقات کیږي نه چې غاړه ته ولو دی ارمانو او کوم سره چې غوسه غمي علماء دا خبره ذکر کړې دا وې د شي انسان د الله په ولایت کې ور داخل شي دلیل په دې باندې چې په درې سو شپته خوونه کې بهترین خو شي انسان باندې جنت ور داخلي کې هغه غوسه غماله د الله لپاره غوسه کول په خپل ځمانه دا مستقل ثواب لري لیکن په مسلمانانو باندې چې کله انسان له غوسه ورغلا او دا په دې باندې چې قادرم چې دا کار کما نافذ کما د الله رضا لپاره د وسغمل الله بری په دقه عمل باندې جنت ور داخل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک.